په خیر راغلی یار د ټولو نه پیدا یا ساتئ چې دا ویډیو تاسو پسې خندا نه مرکې ستاسو د خندا دپاره ده نو پلیز دا سیریسلی مه اخلئ او په هغه بله ویډیو باندې زموږ چې کوم نوي سبسکرایبر دي په ویډیو باندې ښه کمنټس کړي دي د هغې نومونه ما د ویډیو په اخر کې منشن کړي دي نو بغیر وخت ضایع کېدو راځئ چې اوس خپل ټاپک طرف ته خیا د ټولو نه پیل تاسو د کس د سوچ کوي دا چې راشي دلته کې ودرېږي چترۍ په لاس کې ونیسي نو دغه د چترۍ په داسې انداز سره نیولې ده چې نه په ده سوری دی نه په پروډیوسر سوری دی او چې په تاسو باندې سوری نشته نو چترۍ دې نیولې څه دپاره ده زړګیه او بیا چې کله شوټینګ ختم شي تاسو د پروډیوسر سره د ښي سایډ ته وګورئ د ډېر لرې پورې بوټي په نظر نه ښکاري هغه بوټي دي خو هغه ډېر زیات لرې دي او بیا چې کله ارمان د دې هیروین سره لینډ برابروي نو تاسو د ښي سایډ ته وګورئ دا بوټي د کوم ځای نه راغلو حالانکې دلته کې خو پیل اوبه ولاړې وې واه وای په 2 منټو کې د اوبو نه بوټي را پیدا شول ډېر ښه یار او یار په دې پارټ کې د هیروینې په جیل کې د ارمان تصویران جوړ کړي دي نو زه دا حیران یم چې دې جوړ کړي څنګه دي دې سره خو نه مارکر شته او نه بروشونه شته ورسره نو دا بیا دې څنګه جوړ کړل خو زه یار وبې منو چا به ورته د لرګو سکاره راوړي خو تاسو دې تصویر ته وګورئ دا خو د دیوال دې سره پورې دی نو دې ته ور رسېدلې څنګه ده اوس مهرباني وکړئ داسې ونه وایئ چا به ورته پوړۍ هم راوړي ځکه چې لیونۍ ده سروغه نه ده ښه او دلته کې تاسو د جنریټر د سوچ کې د دې د پاسه بوتل نشته خو چې کله ارمان خواته ورشي نو بیا پې د پېټرول بوتل له کم ځای نه راغلو او د پېټرول ته وګورئ ما ته خو نه ښکاري چې دا پېټرول دي اوس تاسو داسې مه وایئ چې دا به ډیزل وي چې د جنریټر د پاسه پراته دي نو پېټرول به وي که نه او بیا د جینۍ پخپله هم وروستو وایي چې یاره دا پېټرول خو چې کله د ارمان په ځان باندې پېټرول اړوي نو دا پېټرول د ده په لاس باندې هم پرېوځي او چې کله دا لیټر باندې اور لګولی نو هغه ټایم کې د دا لاس ولې نه سوځي حالانکې پېټرول خو ډېر زر ورخوي او یار په دې پارټ کې د دې کړکو نه پته لګي چې بار ډېر درز دروز دی برېښنا ده او اسمان پړه کېږي خو که تاسو اسمان ته وګورئ نو بره اسمان بالکل سم دم دی مطلب تک تور دی نو بیا د برېښنا د کم ځای نه راغله او د مزې خبره خو دا ده چې لاندې په فرش باندې رڼا پرېوځي خو بره په دې جینۍ باندې رڼا نه پرېوځي او په فرش باندې هم داسې پرېوځي چې نیم ځای کې رڼا شته او نیم ځای کې نشته واه بھئ او یو ضروري خبره واورئ چې د کومو کسانو چینل شته هغه خپل 1000 غنټې او 4000 واچ ټایم پوره کوي نو دا زموږ یو ملګری دی دا یې وټساپ نمبر دی چې کوم کسانو سره رابطه کول غواړئ رابطه ورسره کولی شئ په ښه ریټ باندې به یې ته پوره کړي او یار په دې پارټ کې دا سجاول دی لکشمي ته په تحفه کې ګاډی ورکړي نو لکشمي ورته څه وایي I hate you! I hate you! I hate you! ای هی چې دومره نفرت ورسره کې او مینه نه قبلوي نو بیا د په دې ګاډي کې ولې کینې یار او یار په دې پارټ کې د راجکمار دی هلته مخامخ ولاړ دی هیروین سره بدتمیزي کوي او دا په دې ټیبل باندې راسملوي خو چې کله بیا ایوب خان راشي دا وولي دا خو د دوو کمرو سره خوا کې پرېوځي حالانکې دا دوه کمرې خو د دې حال نه دومره لرې پرتې دي او یار په دې پارټ کې خو زه د باران ته حیران یم څومره بختور باران دی وګوره یار په دې ځای کې شته او په دې ځای کې نشته واه یار او په دې پارټ کې هندو سره ښي سایډ ته هېڅوک هم نشته خو چې څنګه دا په اریان تماچه راواړوي نو اچانک یې مور مخې ته راشي واه یار او یار په دې پارټ کې د لکشمي د اریان ګس سایډ ته ولاړه وي خو چې څنګه د کیمرې ګل بدل شي نو بیا خو یې ښي سایډ ته ولاړه وي او چې کله د لکشمي دوباره ځان سره بوځي نو بیا یې ګس سایډ ته ولاړه وي دا څه دي یار ښه یار اوس چې کوم کسان زموږ چینل سبسکرایب کړی دی په تېره ویډیو باندې ښه کمنټس کړي دي په هغې کې یو الیاس خان دی لدن خان دی سفنه علي ده او نواز دی نو په دې ویډیو باندې ښه کمنټس وکړئ او د بلې ویډیو پورې ځان ډېر ډېر خیال وساتئ د لوی الله په امان